بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 28 د مارچ کال 2016 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات هم د افغانستان او پاکستان متعلق، د سیمې، د امریکا، د اسرائیل، د عربي نړۍ تازه کړکېچونه او مشکلات، او همدارنګې په آخر کې نن د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه د تیرو 15 ورځو راپورونه چې پاتې دي هغه ستاسو خدمت کې وړاندې کوم. صرف د پرون ورځې او د نن ورځې راپورونه به ان شاء الله سبا ته درته وړاندې کوم، ځکه چې دا له لاسته نه راغلي. تر دغې پورې 15 د مارچ پورې خبرونه چې څه دي هغه ان شاء الله ستاسو خدمت کې به وړاندې شي چې زه اپ ټو ډیټ یعنی خپل هغه تاریخ سره برابر شم. راځو د سیمایي خبرونو ته. لوی خبر دا دی چې د افغانستان او د هندوستان ترمنځ پر دفاعي او امنیتي قرارداد باندې خبرې شوې دي، او دا متوقع ده چې دا به ډیر زر د ترمنځ امضا کیږي، او د دې په نتیجه کې هندوستان ویلي دي چې دوی به افغانستان ته دافع هوا او دغه میزایلونه به ورکوي چې ترڅو افغانستان د خپل ځان نه دفاع وشي کولی. نو د ویل کېږي چې خبره تر دې حده مخکې تللی ده. MOU امضا شوې ده. MOU هماغه اسناد دي چې مخکې له قرارداد نه یو تفاهم نامه امضا کیږي، بیا پس هغې نه په قرارداد بدلیږي. نو MOU لکه چې امضا شوې ده، تفاهم شوی دی، پاتې د قرارداد اصلي دغه هغې باندې به دوی کار کوي. او مهم دا دی چې دوی په دغه شي باندې خبرې کړي دي او یو ځای ته دوی رسېدلی دي. بل خبر نن دا دی چې په اسلام آباد باندې بیا یو نظامی برید شوی دی او هلته ډیر زیات خسارات ور اړولې دي. تر اوسه د برید دغه نه دی معلوم شوی چې دا برید چا کړی دی او د کوم ځای نه شوی دی، خو په نظامی مرکز باندې شوی دی، د پاکستان د اردو په مرکز شوی دی او ډیر زیات تلفات ورته اړولې دي. همدارنګې د واخان په هکله چې پاکستان پروپاګند کوه، او د تیره برنامه کې موږ هم د خلکو د خوا نه دا غوښتنه وکړه اسلامي امارت نه چې هلته کسان ولیږي او د هغې ځینې معلومات نشر کړي چې دی څومره رښتیا وایي څومره دروغ وایي. نن الحمدلله د خپله د واخان نه مستقیما نشرات وشول، د خلکو سره خبرې وکړلې او خلک په خپله سرحداتو ته تلي، ویلو چې هیڅ خبر هم نشته دی، پاکستان کاملا دروغ وایي او دا جرأت په ژوند کې نشي کولی چې د دې غاړه راواوړي او د افغانستان خاورې ته په بده وګوري. دا خو لا پرېږده چې دی وایي چې موږ 22 کیلومتره خپل په خاوره کې یو ځای کړي دي. دا شو زمونږ د افغانستان او د پاکستان متعلق خبرونه. د نړیوالو خبرونو کې دا دي چې ایران یو ځل بیا د اسرائیل په اتومي بټۍ په ډمونا باندې حمله کړې ده، برید کړی دی او د یو ځلې بیا وهلې ده، ځکه تیر ځلې وارې پې کړی و خو داسې کلک وارې نه و کړی او دوی ته ویلي که تاسو زموږ په اتومي بټۍ حمله وکړئ نو موږ بیا کوو. چون هغې راغلي بوشهر او نتنز باندې بیا حمله کړې وه، نو دوی بیرته د ډمونا باندې برید وکړ. همدارنګه ایران یو ځل بیا د عربستان سعودي پر امریکایي اډه باندې برید کړی دی، ځکه چې سعودي امریکا ته د هغې له خاورې نه د دې اډې د استعمال لپاره اجازه ورکړې وه. نو ایران پرې برید کړی دی. اوس سعودي په دې فکر کوي چې آیا کاملا جنګ ته ورننوځي او که نه. نو بیا به که چېرته سعودي راننوځي نو بیا به پاکستان نه هغه غواړي چې د جنګ ته راشي، نو په دې رقم ته عربستان او سعودي به دواړه جنګ ته ورننوځي او دلته د ایران د دې سیمې نه ورسره جنګ هم امکانات لري. مګر مخکې دې نه چې دوی جنګ ته راشي، دوی په دې ښه پوهېږي چې دا جنګ د دوی په دغه ګټه نه دی. که ایران د دوی د اوبو او د برق مراکز ووهل، امریکا خو دوی سره دا مرسته نشي کولی، دوی ټول سیستمونه مفلوج کېږي. ایران خو به زر بیرته ځان په خپه ودروي، خو عربي نړۍ بیا نشي ودرېدلی. نو د دې بابت نه دوی زړه غواړي، د امریکا او د اسرائیل د خوا نه فشار دی چې دوی باید جنګ ته ننوځي، مګر دوی لس ځلې دا فکر کوي چې دا جنګ دوی ته ډېر قیمته پرېوتلی شي. همدارنګې د اسرائیل لوی درستیز ایل زایمن دا خبره کړې ده چې د اسرائیل دغه چې دی اردو چې ده پوځ چې دی دا په حالت د ماتېدو کې دی او دی رسمن په یو خپل مرکه کې دغې ته کړې ده او دی ویلي دي چې یعنی د اردو د دغه جنگ په نتیجه کې ماتېدی شي. نو چې د ملک اردو ماتېږي نو د هغې ملک به څه حالي؟
نو د دې په خپله دا اعلان کوي چې دوی د ماتېدو حال کې دي. په همدې حال کې باوجود د دم دوی لګیا دي په لبنان کې هم په ایران سره هم جنګ روان کړی. د لبنان کې دوی غواړي چې د لبنان ښکته جنوبي حصه سیمه د هغې نه جدا کړي، لکه ګولان هایټس غوندې د همیش لپاره خپل دی. ځکه هر جنګ چې اسرائیل سره شوی د هغې په نتیجه کې اسرائیل یوه ځمکه نه یوه نیولې ده او بیا یې نه ده خوشې کړې. همدارنګه اسرائیل د ترکیې یو د نفتو او د پټرولیمو یو کښتۍ وهلې ده. اسرائیل تاسو ته معلومه ده چې پرون ترکیې مشر اردوغان ویلو چې که چېرته امریکا د اسرائیلو مخه ونه نیسي، ترکیه به په اسرائیل باندې برید کوي. اوس اسرائیلو په خپله د ترکیې یو کښتۍ وهلې ده لپاره دې چې دا مشتعله شي او په اسرائیل باندې برید وکړي، او په دغې برید کې دا دوی ته دا ګټه ده چې دوی دغه اور غواړي د لمن ټیټه شي او دا سیمه ټوله په کېدای شي د اسلامي نړۍ خپل قدرت او صلاحیت د لاسه ورکوي. نو دا اسرائیل بالکل دغه جنګ غواړي او د دغه لپاره دلته لاس اچونه کړې ده. بل خبر زمونږ دا دی چې جی ډي وینس د امریکې نائب یا مرستیال مشر ټلیفوني نتنیاهو سره خبرې کړې دي، او په دې ټلیفوني خبرو کې دې خبرې ترخې شوې دي او یو بل سره زشت کلماتو نه کار اخیستی دی. جی ډي وینس ورته ویلي چې تا موږ سره دروغ ویلې، تا موږ وهڅولو چې دې جنګ ته لاړ شو، موږ دې جنګ ته لاړو، تا ویلې چې 2 ورځې کې مسله حل کیږي، د ایران خلک تیار دي، نظام بدلیږي، نظام سقوط کوي، موږ دې کې وګد جنګ ته نه ځو. اوس مسله د جنګ د 4 هفتو نه واوښتله او 4 هفتې یا 6 هفتې نور هم جنګ پکار دی چې هغه د امریکې لپاره اوس ډېر ستونزمن دی. نو د ده لپاره دوی په منځ کې خبرې تبادله شوي دي او اوس یهودان چې په امریکې کې لاسبري دي او نظام بدلولو کې هم صلاحیت لري، د جی ډي وینس په مقابل کې دوی یو پروپاګند او تبلیغات شروع کړي دي تر څو چې دا په حساب هغه دغه ته حیثیت دې ته لکه وارده کی او دې ته مجبور کی چې دا د خپل مقام نه یا استعفا وکي یا لری شي یا ممکن اسرائیل ووجني. په دې چې دې کلام کوم امریکایي رئیس جمهور د اسرائیل د خبرونه ده کوي هغه وجلې دی لکه یو دغه نه جانف کنيدي دی. نو دا خبر ټایمز اف اسرائیل ورکړی دی، دا بالکل موثق خبر دی او په دې بابت کې دوی دغه کړی دی چې د دې ترمنځ اوضاع خنه ده او هغه هم ورته دا کړی دی چې تا موږ ته دروغ ویلي، نه د پروګرام دی درلوده، نه د صلاحیت درلوده چې خپل دغه وکړي، تا موږ دې په میدان په جنګ کې ورخته کړلو، سیمه دې خرابه کړله او خپل ځان دې خراب کړ چې اوس په خپله وایي چې اردو دې د تباه کېدو کې ده. همدارنګې ایران عربي ملکونو ته انتباه کړې ده که د دې ملکونو کې د امریکایي عسکر، ځکه چې اوس د اډون امریکایي عسکر په تیښته کې دي او دوی ځي په لوی هوټلونو کې دلته پناه اخلي د خلکو په منځ کې، او ایران دا ورته ویلي دي چې موږ ته دا اطلاع ده چې امریکایي عسکر هوټلونو ته ځي او که موږ په دې کوم هوټل موږ ته معلوم شي موږ هغه هوټل په نښه کوو وهو. نو دا ستاسو خپلو ملکونو خوښه ده چې امریکایان دې هوټلونو کې پرېږدئ او یا ورته وایي چې نه وځئ، ځکه چې دوی خپل هډو کې چې نشي ټینګېدلی او هوټلونو کې حکومت یې پرې نه دي، نو دوی مجبور دي چې هغه ملک نه ووځي ځکه چې پوهېږي وژل کېږي. ډونالډ ټرمپ ایران باندې د کوم الټیمیټم چې بل ورکړی و د هغې وخت پوره کېدو نه بعد دی په 10 ورځو نورو لپاره په تعویق وغورځوه او ویې ځنډوه او د ده دغه بابت نه د شدید د انتقاد باعث ګرځېدلی. خو د دلیل ما پرون خپل برنامه کې تاسو ته ویلو او بله ورځ مې تاسو ته ویلو چې دا به په دې رقم ته تر هغه پورې د موضوع تعویق ته غورځي ځنډوي وي چې تر څو پورې د دې کشتیګانې او دې ته اسلحه راورسېږي. دا نه دلته کشتۍ کوم دغه د اسلحه لري او نه پوځ تر اوسه را رسېدلی، نه د اروپا نه، نه د جاپان نه او نه هغه پوځ چې نن یې دوی اعلان وکړي چې 10,000 پوځ به د امریکې نه هم راوستی. نو په دې اساس باندې دوی به دا تر هغه تعویق ته غورځي ځنډوي به چې تر څو یې دوی دا پوځ راورسېږي، دوی به بیا په ایران باندې هغه وخت کې برید کوي، غیر هغه نه برید نه کوي. بل خبر دا دی چې تایوان کمپنیګانې دا وایي چې دوی تر 14 د اپریل پورې هیلیم ګیس چې دی دا لري، پس له هغې نه چې د دې کوم یو صنعتي تولیدات دي چې په هغې کې لپټاپ دی، کمپیوټر دی، فرضاً نور الکترونیک وسایل دي،
دا ټول متوقف کیږي ځکه چې هیلیم دی تر 14 د اپریل پورې لري او همدارنګه اروپایي نړۍ د هیلیم د مشکل سره مخه ده. خپل امریکا هم چې د طیارې چې جوړي او F-15 او د طیارو کې هیلیم نه استفاده کیږي. دغه هیلیم ګیس د قطر نه راځي او اوس د قطر لاره بنده ده، بنا دا دوی ته نه رسیږي، نو د دې لوی کمپنیګانې مخ په بندېدو دي. ایران په خپل عملیاتو کې تشدید راوړی دی او دا اعلان هم کړی دی چې د هرمز د بندر نه چې دی تر اوسه پورې کشتیګانې تېرېدلې سر بندیز دا چې دی به په یون باندې پټرول اخلي، ډالر باندې به نه اخلي او ټکس به ورکوي. اوس دا اعلان کړی دی چې هلته کم از کم 15 بندرونه دي، پورټونه دي چې د هغې نه کشتیګانې دغه اخلي، پټرول اخلي، لکه فجوریه ده او دا نور دغه دي. دا ټولو به ته اعلان کړی دی چې دا به اوس بندیږي او د یو ځینه به هم څوک پټرول نشي اوچتولی، یعنې مطلق پټرول یې بند کړل. هرمز خو یې بند کړی و، اوس یې پټرول هم بند کړل. مخکې یې دنه کشتیګانې تېرېدلې، پټرول یې وړل او د اجازه ورکوله او په هغې کې هم د لپاره دا کار یې کړی دی چې دې کې پاکستان هم یو دوغله لوبه وکړه. د ایران نه د پټرولو اجازه واخیستله، 10 کشتیګانو باندې خپل بیرق ولګاوه او تاسو ته یاد شي چې په تېره ورځې برنامه کې ما تاسو ته ویلي چې ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې ما ته ایران داسې یو تحفه رالیږلې ده او په ایران کې داسې مشر شته دی چې هغه سره مونږ خبره جوړه ده او هغه ما ته ډېره یو غټه تحفه رالیږلې ده، خو زه تحفه تاسو ته نشم ویلی. نن یې هغه تحفه افشا کړله، هغه همدغه 10 کشتیګانې پټرولو چې پاکستان په چل سره د ایران نه اخیستي او امریکې ته یې ورکړي او امریکې اوس دا ویلي چې دا ایران را لېږلي. ایران سوچ انکار وکړ، ویل دا ما نه دي درلېږلي، دا پاکستان موږ سره چل کړی دی، فریب یې کړی دی، د خپل د بیرق لاندې زموږ نه پټرول واخیستل او هغه پټرول یې تا ته درکړل. بنان په دلته هم د امریکې ته لوی غاښ ماتونکی ځواب ورکړی دی او دا یې ورته رد کړی دی چې په هېڅ صورت سره دوی حاضر نه دي چې دوی د امریکې سره خبرې وکړي او د عراقچي تر دې حده ویلي چې نه مستقیم او نه غیر مستقیم په هیڅ صورت د امریکې سره خبرې نه کیږي. امریکې خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی، موږ په امریکې باندې اعتماد نه لرو. همدارنګه نن یوه کشتۍ د هرمز د بندر نه تېره شوې وه چې هغه سره د پټرولو په متعلق خبرې نه وې کړې او لایسنس نه درلوده، نو هغه وهل شوې ده او له منځه وړل شوې ده. دا معلوم نشو دا کشتۍ د چا وه او چا ته یې پټرول وړل، خو وهل شوې ده او کاملا له منځه وړل شوې ده. دا زموږ د نن ورځې نړیوال خبرونه. اوس راځم د جهادي راپورونو ته چې د مورخه 22 یعنې 22 نیټې د مارچ نه مجموعاً 4 عملیات په 22 د مارچ شوي وو. په هغې کې ولایت مومند کې 2، ولایت کرم کې 1، ولایت پېښور کې 1. ولایت مومند ولسوالي صافي د قندهارو په جاز ټاور پولیس چک پوسټ باندې لاسي بمونو برید کې کسان وژل شوي دي. دوهم برید د لیزر ګن په ذریعه او د کلاشینکوف په پولیسو باندې شوی دی. متعدد پولیس وژل شوي دي او نور زخمیان دي. ولایت کرم ولسوالي صده د جیو پولیس تانې باندې برید شوی دی. ټول پولیس تسلیم شوي دي او دغه خپل دغه خوشي کړی دی، د خپل پوسټو دی دغه کړی دی پریخي دی او د دغه پوسټینه 30 کلاشینکوفونه، 3 MG1 دستګاګانې، یو راکټ لانچر دا لاس راغلی. بر علاوه د دنه 12 د کلاشینکوف بستې، روغې بستې، د MG1 55 بکسونه د لاسته ورغلي دي. همدارنګه په ولسوالي بډابیره شیخان میاخیل په دغه کې CTD خلیل الرحمن وژل شوی دی. د 23 د مارچ نیټې مجموعي عملیات 15 عملیات دي. وزیرستان جنوبي کې 2، پېښور کې 1، ټانک کې 1 او بنو کې 1. ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالي شاکتوی په 18 د مارچ یو عسکر وژل شوی چې راپور په 30 د مارچ ورکړ شوی دی او یو امنیتي کامره هم ویجاړه شوې ده. همدارنګه ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالي اعظم مرزق سرکخیل واقع پوسټ باندې سنایپري برید کې یو تعداد کسان زخمیان او وژل شوي دي او مالی تاوان هم ور اړول شوی دی. ولایت پېښور ولسوالي پېښور سیټي، تانه، شاپور،
لاسي بمونو د برید کې ځاني او مالی تلفات اوښتي دي. ولایت ټانک ولسوالۍ ګومل اړبانو اف سی اهلکار عیسی خان ولد عبدالرحمن یعنی اړبانو سیمه کې د اف سی اهلکار عیسی خان ولد عبدالرحمن خپل بدن د پریخي ده او خپل نارمل ژوند ته راغلی ویلي پوځ سره به نور کار نه کوي. ولسوالۍ بکاخیل او د ادې چک پوسټ باندې د جی ال برید کې مالی او ځاني تلفات ور اړول شوي دي. مورخه 30 د مارچ یعنی په 30 نیټه د مارچ کې 4 عملیات شوي دي. ولایت د دری اسماعیل خان یو، ولایت وزیرستان شمالي یو، ولایت ټانک یو، ولایت پېښور یو. ولایت د اسماعیل خان ولسوالۍ پروا کاهوی پیور فوج پر مجاهدینو باندې برید کړی دی چې په شا تنبول شوی دی. ولایت وزیرستان شمالي ولسوالۍ میرعلي د هنیمون هوټل باندې د فوج پر پوستې د جی ال په برید کې 2 عسکر وژل شوي دي، یو ټپي شوی دی. ولایت ټانک ولسوالۍ ګومل د سور قمر په دغه کې مجاهدینو غذایی اکمالات نیولې دي او برمته کړي دي ځان سره وړي. ولایت پېښور ولسوالۍ اف آر پېښور جینا کوډ سنایپري برید کې یو اهلکار د اف آر دغه وژل شوی دی. په مورخه د 15 د مارچ 14 عملیات شوي دي. وزیرستان شمالي کې 6، ولایت ټانک کې 3، ولایت پېښور کې 2، خیبر ولایت کې 1، ډیری اسماعیل خان کې 1، وزیرستان شمالي کې 1. ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالۍ 2A د خاورۍ نارای په اف سی پوسټ باندې برید شوی دی، مالی او ځاني تلفات ورول شوي دي. ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالۍ 2A د اف سی پوسټ باندې برید شوی دی، 2 عسکر وژل شوي دي. ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالۍ زرملنه د کوټ غبرګ پوسټ باندې برید شوی دی، 2 عسکر وژل شوي دي، یو امنیتي کامره ویجاړه کړل شوې ده. همدارنګه ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالۍ شکتوی د روز لاکا سرمین پوسټ باندې برید شوی دی، یو عسکر وژل شوی دی، یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. همدارنګه ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالۍ وانه د روز تنای فوجي پوسټ باندې سنایپري برید کې یو عسکر وژل شوی دی. همدارنګه وزیرستان جنوبي ولسوالۍ اعظم ورسک بازار کې واقع اف سی پوسټ تعرضي برید کې مالی او ځاني تلفات ور اړول شوي دي. ولایت ټانک ولسوالۍ ټانک خاص د پتر وانه ډیری اسماعیل خان مین سړک باندې د راشن وړلو اهلکار باندې برید شوی دی، وژل شوی دی. ولایت ټانک ولسوالۍ ټانک خاص عبدالله ولد عنایت الله د خپل د نوکرۍ نه لاس په سر شوی دی. ولایت ټانک ولسوالۍ ګومل د کره سلطان مجاهدینو قاتل ریحان ولد خوشدل وژل شوی دی. همدارنګه ولایت پېښور ولسوالۍ پېښور سیټي راسته ګوادر سنگو پوسټ باندې لیزري ګن باندې برید شوی دی، امنیتي کامره ویجاړه کړل شوې ده. ولایت پېښور ولسوالۍ اف آر پېښور بایپاس پاخي بالا پوسټ باندې سنایپري برید کې یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. ولایت خیبر ولسوالۍ تیرا میدان فوجي گشت د فوجي ګست هاوس باندې تعرض شوی دی، مالی او ځاني تلفات ور اړول شوي دي. همدارنګه ولایت شمالي وزیرستان ولسوالۍ میرعلي د خوشحالۍ میټاسي په دغه کې په 2 ټرکو او 15 موټرو کاروان چې روانو په برید شوی دی، مرګ ژوبله ور اړول شوې ده. همدارنګه ولایت دری اسماعیل خان ولسوالۍ درابند د کټي موثر فوج باندې حمله شوې ده، مرګ ژوبله ور اړول شوې ده. دا زموږ د نن ورځې نړیوال او سیمه ییز او جهادي راپورونه چې ستاسو خدمت ته وړاندې شول. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې دوباره حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار سپارم. وما علینا الا البلاغ.